تاسو فواد جی دې ډایرکټر کنه جی موږ دلته کې یو مریض دی جلبل صاحب جلبل یارباز خان جلبل یارباز خان جلبل شاعر دی جی 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 بالکل هغه اوس صحت یې څنګه دی هغه اوس خو ښه شوی دی جی دا سوره علاج وکړ دی سوره نشه کړې وه دوی تقریبا جی 40 سال پوډر نشه کړې وه او 3 میاشتې د هغوی علاج وشو ټریټمنټ وشو الحمدلله اوس ښه دی تاسو وګورئ ښه دی موږ خو تاسو کو کتلی شرطه د مخې نه به تېر شوي موږ شاعرانو پسې ګرځو بالکل نو دا د چا نوم د جلبل صاحب نوم راکړی یو کس نمبر یې راکړی نو موږ وویل چې د هغه نه څه شعرونه ریکارډ کړو دلته کې به دې مریضانو سره هم لږ میلاو شو خو د ادب سره تعلق لرونکي څوک پکې مخې له نور رالل څه پته لګي ستاسو اجازت دی اجازت دی جی راځئ السلام علیکم څنګه یې جی خیر السلام علیکم دا جلبل صاحب دی او جی دا جلبل صاحب دی څومره وخت تېر کړ دلته تاسو سره دوی خو جی تقریبا 3 میاشتې تېرې کړې اوس څنګه دی ښه دی برابر جلبل صاحب تاسو اوس څنګه یې بیماری نه ښه برابر ښه برابر او د دوی کار څنګه دی د امیدواره ښه ښکلی کار دی دا په څلورو میاشتو کې نه پرېږده ګورې ورته جي دا څلور اندازې نه په تراو جي دا د دې مطلب فواد به ستاسو دا ځای چې دغه شوی دی څلور میاشتې وشوې تقریبا 4-5 میاشتې څلور پنځه میاشتې ښه صحیح نو دې کې دا ملګري چې کوم دي د دې سوره وختونو کې دا مختلف کیټګري دي دا مختلف ټایمونو باندې راغلي دي څه نن راغلي څه پرون څه میاشت وشوله د چا پکې دویمه میاشت قابو ده او داسې ټایمونه وشو صحیح نو زه دوی سره یو څو خبرې کولی شم ملګرو سره بالکل تاسو کې داسې څوک شته چې شعر او ادب سره تعلق یې یا پکې شاعران یا څه شعرونه ورته یاد دي څوک شته داسې تاسو سره شته اکید ښه السلام علیکم وعلیکم ته د کوم ځای سیوا موږ جی د شادمان قلعه شازمان کله دا مساحل کله سراج سي د کور نه تاسو سوره ټیم شو دلته زما هو جی دلته نن صدرې مورز درېمه ورځ ده او استاد د بیماری څومره وخت شو بیماری هو زه یو پیر چې ډاکټر له لاړم نو هغه پیر بیمار وم او دا په دویمه پیر چې تلم نو دا خبر ده چې تاسو دوی کې ونی سمات ډاکټر ته سم نو چې خیر دی دا داسې داستن لکه ما خپل ترکاڼي کوله کنه نو چې ترکاڼي کې هغه کې ریونه د کوم ځای نه راغی لکه څنګه چې شیرګړي چې صاحب دا وو چې هغه لکه د ذهني دغه وای خیال دي او ذهني بیماری ها نو په دې وجه باندې د دوی جی ورځ بس په شعر وایو نو اوس ورځ کمی وشي بالکل خپل لغه نه لکه یو ورځ خو به لکه مونږ لګي کنه ځکه چې لکه مونږ خپل ترکا لکه اوس لکه دا لکه ان شاء الله چې ټیک شي زه درته یم چې دوی نشي دا کولای مدرسې لیم تاسو ورکول شي لیم مداوږي نه بالکل لکه مونږ ځان خپل لکه پران دغه ټکی میات کړی دغه میات کړی دا سبق میات کړی دی ټیک ته نو مونږ چې لیک دغه شو د ځان نه بالکل لګي بری تاسو شعر یاد دي وې ما نه خپل شعر کو پردي دي نو کو پردي دي خو وګورئ ته خاصه صحیح ټیک ته زو وای راته الله بس دسی به یم کو د پارټي وې مخې کو د ارسو وای وای دا لاول اقبال مې پاکستان دی د چا د خور چې سره پاپه او سره لاسونه یادې او چې نری غاړې تورې دل تورې نولونه یادې نو تاکي غیرت نشته کستا په کور کې خور نشته او دا د چا خور چې یادې نو د ډیرور نشته د حپیه بي زمونږ د ټولو خور نه و کافر ومنګ نه بوتلې دا په زور نه و هر مسلمان له دا خبره د پیغور نه و ته د کشمیر د مظلومانو د غشور نه اوري خدای دې ګونګې چې فریاد د خپل خور نه اوري د مسلمان د نن کور ته امریکا راغلی مخکې ډالر راغلی مخکې تسیکه راغلی ستا په غیرت او په ناموس باندې ډاکه راغلی مړه ته اوس هم غونډه زنه او تور زلفان یادوي مړه ته اوس هم مخکې قوتې د جانان یادوي مړه ته اوس هم شین منګي او د ګودر غاړه یادې
ما له خو شرم راشي ته چې دغه دواړه یادې ورځ د قیامت په وي اشنا حساب کتاب به کېږي غټ عدالت په وي د هر چا احتساب به کېږي د جنازې نه پس د قبر سوال جواب به کېږي دا نن چې مخې ته بچی ستا د ادم ګډېږي شاعره دا بچی په زور ستا د قلم ګډېږي دې ته به خو د خوږ ادم یوه عیسه وایې ته دې ته به خو د محبت چې یوې پېغلې پښتنې ته په تاسه وایې ته تا د ادب لاره کې دا لویه غلطي وکړله د یوې پېغلې پښتنې دې بېعزتي وکړله مسلمانان داسې خبرې ته غیرت نه وایي د پښتنې پېغلې ګډا ته ثقافت نه وایي ته یوه دې یو فلمونو لګانې جوړې ته د بربنډو جنکو سه یارانې جوړې په دې ګناه کې ورسه ستا دا برابره عیسه په فحاشۍ کې به درکې زړه د سره عیسه شاعره ستا به پکې وي د ټولو غوره عیسه دې نوي نسل له نن ته د زخرستنه وخي د فحاشۍ بل شي ورته چې لمنه وخي د دین رڼا راوله کور کې خوشحالي راوله په مسلمان کې اتفاق او ورورولي راوله جذبه په قوم کې د خالد بن ولي راوله د اسلامي نظام دپاره خپل قلم پورته کا د خپل قلم په زور شعر ټول علم پورته کا چې د شراب او د جام او د پیالې صفت کې چې د مشل اوباما د سویلۍ صفت کې مال افسوس راشي چې ته د ملالۍ صفت کې پستر ګلون شو موټر دې په سینه وخېجا خو ژوندی پاتې شوې په ژبه دې دانه وخېجا چې د انګریز سره اوسېږي دغه سیاله نه ده د اوباما نه غیر چې بل چا څه خوشحاله نه ده دغه ملاله د پیوند هغه ملاله نه ده د داسې ښځې سره مینه او محبت ګناه ده شاعره پدېږو چې د دې جینۍ صفت ګناه ده د اخر ولې نن ړندې زما د قوم سترګې شوې پټې په بعضې شاعرانو د ایمان سترګې شوې د کافر سرې دي کوزې نن د مسلمان سترګې شوې مړه آسان بې ثابت ښځې باره جوړ نه شي چې د اسلام په لمن داغ چېرته ښکاره جوړ نه شي مه کوه دا د زیباره او د لبیب شاعري کوه ټول عمر د الله پاک په توحید شاعري تاله په کار ده د آسان بې ثابت شاعري تا کې د اتوان د سپین ته سپین او تور ته تور ووایه مړه د هر مسلمان خور ته خپله خور ووایه ته بې حیا یې چې حیا د بل د خور اخلي دا په کوڅه کې به کوږی چې دې په زور اخلي خو چا ستا خور د ګوتې ویوړي بیا به اور اخلي نو دا ذات وینا د ښه شاعر په خزانو کې نشته چېرته انګلینډ ته لاړ شي دا په پښتنو کې نشته ستا شاعري د اورېدو قابله پاتې نه شوه قابله پاتې نه شوه په کور کې دا د غږېدو قابله پاتې نه شوه د غیرت سا د پښتنو نه په خطو وینمه زه چې دا نوې نوې ګانې د پښتو وینمه د نوي نسل تبعید دی چې اوزار راغی ټي وي خو پرېږده انټرنېټ راغی هوښیار راغی څه چې کوي هغه کوه تاله اختیار راغی د اسلامي نظام دپاره ترانې جوړې کا دا تا ته څوک وایي چې فلمونو لګانې جوړې کا تا ته الله پاک تلامیز الرحمن وایي داسې زما خبره نه ده دا قرآن وایي جانان هغه دی چې درود پې پاس سبحان وایي یا خو اقبال شه یا ملنګ عبدالرحمن جوړ شه او بس کاشق په محمد اخر زمان جوړ شه او چې کلب یادې نو مدینه منوره یاده کا د الله کور د حرم دنګه مناره یاده کا د احد غر د اصحابو مقبره یاده کا د حقیقي مینې چې ستا په زړه کې کور پیدا شي مجبور ویاله به دا ستا قدم وای پښتو د جومات سره اجره ده لیونیه او زما د کلتور آینه ښه ده لیونیه او دلیل در سره څه دی چې پې ماته کافر وایې نو زما سره د خو لاس کې سپاره ده لیونیه او دا بېله د کنوم وله چا ورنه کړو د جبر نور دلته هر یو پېغله میمونه ده لیونیه او دا شته اسلام د خاورو لاندې ګیر کړو په کابل کې تا نه ویل چې اسلام ته خطره ده لیونیه په لاس کې ته قلم راغستی نه شي ترې یارېږي او ته ټیک وایي زما سره وسله ده لیونیه او د قام په مینه مشت پرست لکه افغان دی او مومن د تا ته بله نشانه ده لا ټوپۍ مې په سره خیر ته د کوم ځای او نوم دې څه دی ابراهیم شاعري کې خپله نه دي به تاسو یاد دي درته زه ته یو څه ووایه چې کوم یاد دي درته اواز لیکلی زه په خپله د خپل ځان په ښه رانلم په موقع د یار عزیز به په کار څه شم وي انار ګل اول غوټی وي او بیا ګل شي وي خلکه زه چې ګل نه شم غوټی به څه شم وي هر افت د عبدالله په طرف درومي نو زه به دا رنګې قایم په نوښار څه شم ملګرو دا یارباز خان جلبل صاحب دی چې پورا 40 کال نشه وکړه د 3 میاشتو علاج یې وکړو
د امید ویلفیر ارګنایزیشن نه موږ سره دغه فواد ناست ډایرکټر دی دا شاته چې دی نو 3 میاشتو کې جلبل صاحب اوس صحتمند دی داسې ده که نه او جی موږ به شعرونه اورو جي تاسو نه جی ستاسو شعرونه موږ ته ووایئ ارشاد جي لولو ستاسو ډېره مننه درمان صاحب چې ما لرالی خو یو کلام ډالی دی ارشاد جي و یو رانه د ډېرې بېوسۍ نه جانان پاتې شو او بل رانه زړګي عجزۍ نه جانان پاتې شو اوښ چې په پیسه شي چې پیسه نه وي نو څه به کې هېڅ را سره نه و د روپۍ نه جانان پاتې شو او سود مې داسې نه راځي چې پاتې شو زوي دي نو مه جاړه زړګیه د نیستۍ نه جانان پاتې شو او زه او رقیب راووتو میدان ته هغه بري شو نن ورسه د ډېرې خوشحالۍ نه جانان پاتې شو او تیږه پړه کېده ورله صبر ورکوه خپله ایجل به له ډېرې ناچارۍ نه جانان پاتې شو ودرېږه اشنا خبرې ډېرې دي کښېنه زما او ستا خبرې ډېرې دي ګورو به سبا له د سبا سره لا خو د بېګا خبرې ډېرې دي او مخکې به تې خپلې څو خبرې کو وروسته د دنیا خبرې ډېرې دي او غوږ دړه خبرو ته مې ونیسه مه کوه خندا خبرې ډېرې دي څنګه د جلبل په نوم دې وخندل واوښتې په شا خبرې ډېرې دي او بل کلام دی جي وایي کینو به څنګ په څنګ په سر د بام په چکر ځو یو ځل به اشنا دواړه د کالام په چکر ځو اوس نکلي نکلي ډېر کوي که لاړې ته یو ځلې بیا دا به راته وایي چې مدام په چکر ځو خو ښکلی سیند بهیږي دنګ دنګ غرونه او نخترې که خیر ورته موږ به شامودام په چکر ځو د چا را باندې سود نشه شیطان او لمسون کړي دا واڼه غیر غمات به کو ناکام په چکر ځو په رو رو به روان یو زه جلبل به در سره یم د قصده د رقیب به ګام په ګام په چکر ځو یو ځل به اشنا دواړه د کالام په چکر ځو بل کلام دی جي وایي څو پورې به خوی د لیونو کوې او ما باندې ظلمونه به تر څو کوې ما ته اډوکال کې نظر نه کوي بل سره وعدې د یارانو کوي او زړه مې درنه چېرته صبرېدلی شي هره یوه خبره د خارو کوي او ما ته د ګناه څه پته نه لګي څه باندې زما سره پښتو کوي خپله د جلبله یا رخصت کړلو اوس څه له جړا په چغړه به کوي ته پیدا ګل شوې ما بلبل کړه که نه په خپله ګلې مام ګل کړه که نه د غیر غمازو په لمسون ولې ځې جانانه ګل مې د وربل کړه که نه څوک چې زمونږ په جدایۍ خوشحال وي بس په هغوی ورونه بل کړه که نه یو ځلې بیا لږ بدرګۍ ته راشه او ما جلبل بیا پړه جلبل کړه که نه وایي پرېږده چې سوری سوری ګوګل په غشو ولي زړګي خوبان واړه خلک تل په غشو ولي ما ډال ورته سینه کړه چې جانان ورسره څه کړي ظالم یې سم د واره مسلسل په غشو ولي کورانه کې زما غریب جونګړه پروا نشته اغیار له د شیشو ښکلی محل په غشو ولي ګیله کوې د یاره ګیله مه کوه قلار شه زړګیه دا د ورځې اتیا سل په غشو ولي علمه راشئ دا ناروا کم کلي کې کېږي لینده جانان راغستې د جلبل په غشو ولي